بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ پی ایچ پي کې موږ او تاسې په دې موضوع ورسېدو چې ډیټا څنګه وکولی شو، څه وکړو، راواخلو، ریډ یې کړو د پی ایچ پي په ترو باندې. راځم دا بېرته بیا سټارټ وکړو او هغه فایل مو خلاص کړو، براوزر ته راځو او ورته لیکو چې څه شی صحیح ده که نه. هغه فایل موږ ته څه کوي، ریډ کوي. په ریډ باندې پوه شئ چې څنګه کولی شو ریډ وکړو. اوس راځو موږ او تاسې که زه ورته وایم چې دا دې سورس ته به راسه، نو اف ګیټ څو فنکشنونه ګوره موږ او تاسې دلته وکارول. ښه، یو ده موږ سره اف اوپن، صحیح شو که نه، په دې مو رسېدې. اف ای او اف باندې هم پوه شولې او په اف ګیټ اس باندې هم پوه شولې. ښه، که اف ګیټ سی کومه ده، دا به اوس څه کېږي، یو کرکټر به اوس به څه کېږي که صفحه اوس نو همدغه ټول ده چې ریفرش یې کړم چې به کېږي همدغه شی داسې شی به ایل به بیا به ای بیا به ټي داسې به راروانې. یو کرکټر یو حرف یو حرف صحیح شو که نه. ورسېدې که نه په دې قصه باندې. اف ګیټ سی ون کرکټر بای کرکټر راځي. ښه، اوس راځو موږ او تاسې غواړو یو فایل ته رایټینګ وکړو. یو فایل ته څه وکړو، رایټینګ وکړو. موږ راځو دلته همدغه د لطیف په نوم باندې چې کوم فایل ده، لطیف ډاټ ټي ایکس ټي و که نه، هغه به زه خلاص کړم. لطیف ډاټ همدا ده، صحیح شو، دا خلاصونه دا ټول سټیټمنټ پاکونه د دې په ځای باندې لیکم چې خالي چې شی لطیف. صحیح ده. اوس زه وایم دلته موږ او تاسې پی ایچ پي نه څه وکړو، لطیف فایل ته څه وکړو، ډیټا ورواخلو. ورسېدې که نه په دې قصه ډیټا واچو پکې راخیستلو باندې هم پوه شو چې وګورو چې راواخیستل. نو اوس ګوره زه در اخلم دا زم فولډر هم تیار خلاص کړو، ویم سی زم ایچ ټي ډاکس همدا ده، کومه ده، لطیف فایل څه شو، دا وینم زه دا مې تیار کړو چې صرف پکې لطیف لیکل شوی ده. اوس دا هم بندونه دې ځای ته خلاص نه دي. ښه، اوس زه غواړم دې فایل ته ډیټا څه وکړم، رایټ کړم. ښه، څه وکړم، رایټ کړم. نو راځو څه ورته وایو، راځم دلته ورته لیکم اف اوپن. بیا هم فایل څه وکړي، اوپن کړي. که ریډینګ کوي پکې، که رایټینګ کوي، فایل اوپن کول پکې ضروري دي. کم فایل اوپن کول غواړئ، لطیف ډاټ ټي ایکس ټي، لطیف ډاټ څه شی ټي ایکس ټي، دا فایل خلاص او کاما کم موډ کې خلاص کړو. څه وایي، ایک آفرین، زه صحیح ویم چې څه دی که ای موډ. اوس زه راځم دا سیمه کوم بېرته اوس بیا څه وکړم چې دا به یو فایل کې واچوم، ډالر ساین اف اس ایکول ټو دا شی. اوس ورته وایم چې اف رایټ، اف رایټ، فایل ته رایټ کړه. کوم فایل ته، ډالر ساین اف ته. ښه، کومه چې شی پکې رایټ کړه، رایټ دي کې چې څه شی ویلکم، څه ویلکم، دا پکې رایټ کړه. ښه، ورسېدې، دا بس سیو. اوس چې کله موږ تاسې دا صفحه ریفرش کړو څه کېږي، ایرر راغی. ښه، پارامټر هم په دې ریسورس ګیم خاص موږ څه کړی ده، د دې دا په ډبل کوټیشن کې نه نیسو. اوس ګورو انټر کوو، نو ویلکم لاړ، هلته که لاړ نه لاړ، څه رقم لطیف ته ورسره په سم کې چې شی راغلی، نو دا د ای. ښه، کوم موډ شو، ای موډ شو. او که زه ورته وایم چې دا موږ ته خلاص کړه په کوم موډ کې، هر وار صفحه خلاصېږي ویلکم او آر د هغه وي بل ویلکم مونږ ته. او که زه ورته ووایم چې څه شی پکې، دا په ډبلیو کې اوس به څه رقم دی، چې ریفرش کړم چې کېږي ډبلیو رایټ نو اوس چې کېږي نو ویل تاسې ډبلیو چې پکوي آفرین، بیا راسره لیکي. اوس به څه کېږي، انټرنټ ته ریفرش کړو، اوس راځي فایل خلاص بیا رایټینګ نشي نه به. اوس راځو دلته بل موضوع ته، که زه دا راواخلم دا په ایکس موډ کې، اوس به څه کوي، که چیرې فایل وي فایل اوپن کړو، کوم فایل اوپن کړو، ایکس باید کړو. هو که نه، صحیح ده که نه، لطیف شته که نه، هماغه فایل ریپلیس کوي. څه کوي، ریپلیس کوي. ښه، پوه شوې که نه په دې قصې. دلته بل نوم ورته پیغونه باندې کریټ کوي. آفرین، باغونه جوړوي. اوس ګوره راځم دلته لیکم چې څه شی دا درې راغلي. ښه،
ټیکس موډ دا فایل خلاص شو نو چې فایل کریټ شو دا نو دا هغه څلور وړه ښه چې ایکس چې شي دي فایل کریټ کړي دا اوس دا هم سره دا هم درته وویل کوم اف ډیټ سو اف ډیټ کیس ټول څه کنه او بل مو سو ویلې ښه اف رایټ هم دا اوس صحیح شو اوس ګوره دا اف رایټ څه ته کار کوي نو هغه څه شی دی هغه ترو کېږي که نه صفر نه بره ځي ښه یا ګوره درې رایټ راسره روان دي که چې شی سیو نه سي نو هغه بیا تا ته څه کوي درته وایي چې سیو نه سو که نه یعنې دې شی لیکلو ته نه وي همداسې خالي نو دا مونږ چې کوو که چېرې دا غټ و د صفر نه یعنې په دې معنا چې غټ له صفر یعنې هغه فایل ته لیکل وسول ښه هغه فایل ته لیکل وسول او که صفر و یعنې لیکل ورته نه دي سوي ښه او دې نه وروسته چې ایکو که چې شي ایکو که ډیټا هز بین سیف داسې ورسېدې که نه په دې کې څه اوس زه څه کار کوم ښه دا ځل زه غواړم دا شی به ورته وکړم ची शे दा का प्लस वर कमा रीड प्लस राइट हाँ उसको जरा और मैं जरा टू तशरीह बकीली कम से शे वेलकम और तली कम से शे गुड बाय और बोलो तो शे ली कुछ से शे गुड यू शेयर वज़दा फाइल क्लास हुआ हाँ कम यो फाइल क्लास का कम यो लतीफ कम मूड के आर वो सो टाइम चाहिए ना सो का दार राइट चीज़ें उसमें राइट से भी नहीं पके हाँ पूरी सही था क्या राइट से भी दीपक है विधि राइट से बस राजा आर प्लस आर सही शू सेव बस राजा कम हो सही बात हम डब नहीं वर्क करें डब भी कोई ना चीज़ है इसमें कम मूड के मैं क्लास कर एक है हाँ और टाइम एफ गेट इसे एफ गेट इस हाँ कम यो फाइल डॉलर साइन एफ और दागा ना उरुस्ता उस्मान सही ना और दा डायरेक्ट सो को कम मूड दा ये रेडी है ना और तो मैं जैसे शे a प्लस उस बराऊ खी तो बराऊ ना खी आप नजर सर जराऊ बे तो का प्लस आगे ना खी तो डाला दूसरों का आगे करा तो प्लस मूड क्या है उसे ना ना अपन उन्हें देखते हुए लिखा था कि हम क्या कौन मैजिक सर माची शे का होता f राइट का ना f राइट दे पसर के बिया में خو زه خیر نو په دې قصه ورسېدې پلس موږ ستا پکې ښه په دې اړیو کې دا اوس بله موضوع چې موږ تاسو نن ورباندې کار کوو هغه چې شی ده هغه مثلا موږ تاسو دې موضوع چې څه وکړو دا راوړو چې شی نه هغه څه کوي اوس ورته وایم چې یو ټکسټ باکس کې زه چې لیکم دا یو فایل ته څه کوي اډ
کوي ښه یو ټیکسټ باکس کې چیرې دا ما چې سیو وهم دا د یو فایل کې څه کېږي ذخیره کېږي اوس ګوره یو ارې مو جوړ ها ارې پاپ پوهېږي که نه دا دې کړی ده که نه پاپ پوه شو ښه زه خیر اوس ګورو ارې پاپ څه کوي دا تاسو ته د ارې یو الیمنټ له منځه وړي ښه د ارې الیمنټ څه کوي له منځه وړي ښه اوس ګوره لکه مثال اول یو ارې جوړو ښه یو ارې څه کوو جوړو دلته راځم په همدې لطیف فایل کې یو ارې جوړو نو ډالر ساین چې شی ارې مساوي ده د څه شي سره د ارې سره مساوي که د ارې سره ډبل کوټیشن احمد صحیح ده که نه کاما اسد کاما ولی صحیح شو که نه کاما سمیر دا لیکل اوس زه غواړم دا ټول ماته آوټپوټ کې راوښیي څنګه کوو پر ایچ صحیح ده که نه او دې نه وروسته ایچ مې صحیح ولیکل پر ایچ خلاص خلاص ډالر ساین ارې ډالر ساین چې شی ارې ویریبل ای ازا صحیح ده ارې اوس ګوره راځو څه کار کوو ډالر ساین ارې ازه چې شی ډالر ساین ای قوس بند او بیا راځو ورته وایو چې څه وکړه ایکو کوم ته چې شی ایکو کوه ډالر ساین ای او کنکریټ باندې ډبل کوټیشن او بیا چې شی بی آر او قوس بند بس کړو خبره ده دا را دلته او کنټرول سیټ کوو اوس سفر هغه وخت ریفریش کړو نو څه دی accepted वही हाँ उस गुरु रखो गया रखो दाटो नूरा मुख्तसर नए आउटपुट के रखी है अहमद असद वली आओ सनी उस राजू सको कम मेथड में दर्द खुदा अवल ना मेथड में मुश्किल है चैट एक्सपोर्ट सेट खुदा यार the array da underscore pop دا یو میتود ده چې د ارې اول الیمنټ څه کوي ختموي ښه مخکې ردی ورته چې ته دا واخلې څه وکړه ارې انډرسکور پاپ ارې څه وکړه پاپ پوه شوې او قوس خلاص کومه ارې پاپ کړه ډالر ساین ارې ګوره په ارې کې الیمنټونه سټور دي که نه دي سټور بیا مې ورته ویلې چې د ارې نه یو الیمنټ څه وکړه پاک کړه او د هغه نه وروسته یې موږ ته څه وکړه آوټپوټ کې راوړی احمد اوس बिल्कुल उससे دا ریفریش کړو د احمد نوم به پکې نه دا میتود یو موږ په کار کېږي او اخره خوانه پاپ څه د اخري خوانه لري کوي او ځکه چې ارې خو داسې شکل لري چې اخره خوانه لري کولی داسې نه کېږي فرست اینډ لاست فور ده ښه دې سټرکچر ډیټا سټرکچر هم ویلی کوم نه دی ویلی ښه اوس ګورو څه کوو نو دلته او ارې انډرسکور یو پاپ ده یو پوش ده ښه چې پوش سره بیا کولی شو دې ته څه وکړو یو نوی الیمنټ څه وکړو زیاتولی شو زیاتېدلې بیا لپاره خوا راځي اوس که زه دا دوه ځلې پاپ کړم اوس به څه چلي د دې به دا بل نوم ولي او سمیر به دواړه نوم بیا به راځي آوټپوټ کې ښه نو دې میتود ته فکر وي چې دا موږ ته په کار کېږي چې ارې پاپ څه کوي د ارې یو الیمنټ نه منځه وړي ښه اخري الیمنټ څه کوي اوس بېرته راځو ریفریش کړو بیا ټول راغلی ښه دا شی په دې قصه خو ورسېدې اوس ګوره اف ته چیرې سیټ ډالر ساین نیم سیټ شوی اف یو فایل اوپن کړه د نیمز په نوم صحیح ده او په کوم موډ کې په آر موډ کې او ډالر ساین نیمز is equal to f.csv ډالر ساین اف صحیح ده او بیا څه وکړه
array underscore comments دا ختم کړه سم x is equal to 1 ها دا خو نه ده دا خو دا شی نه دا هغه پرېږده ښه ټکس باکس نه رایټینګ کوو ټکس باکس ته څه کوو رایټینګ اوس څه کار کول غواړو چې ټکس باکس ته دا رایټ کوو اوس زه راځم زر زر دلته څه جوړو مجبور یو چې فارم څه وکړو جوړ کړو فارم او بیرته بیک سلیش فارم ښه او دې نه وروسته راځو ورته وایو چې څه شی په دې فایل کې یو ځانه input type is equal to څه شی text ښه double quotation او خاص باندې دې نه وروسته چې ورته لیکو name ورته یو ځانه ښه name is equal to څه شی name او دې نه وروسته input type is equal to submit صحیح ده دې نه وروسته چې کول غواړو value equal to add صحیح ده دا راخلو دلته کنټرول ها اوس دا راخلو سیو که کله سفر اواخلو ریفرش زه وایم چې دا باید یو فایل ته څه وکړي رایټ څنګه یې فایل ته رایټ کولی شو دا څومره اسانه اوس راځو څه کار کوو راځو دلته دې نه لاندې څه خلاصوو PHP ښه PHP بیا سوالیه او بیا چې راشي F که چیرې صحیح ده is set صحیح ده set سوی یو چې set سوی یو ډالر ساین انډرسکور get چې شي ډبل کوټیشن کې چې خلاص خلاص set نو وروسته set سوی نو ډالر ساین بلون ویریبل ټو name is equal to څه شي بیا هم ډالر ساین انډرسکور څه شي get house class double quotation څه شي کوم رقم ته name صحیح ده دا واخلو دلته او په اخر کې څه شي سیمیکولن ورسېدې که نه په دې قسم دې نه وروسته څه کار دا خو راواخلو دې او ډالر ساین څه شي اول یو فایل جوړو پوه شئ یو فایل څه کوو جوړو نو فایل چې جوړو په کومو کې به دا جوړو جوړوي چې تیار جوړ دی جوړوي تیار جوړ دی څه رقم دی جوړ نو دا ایکس آفرین نو اف اوپن هاوس پلانس ډبل کوټیشن ورته راځي ورته چې څه وکړه فایل اوپن کړه چې شي په نوم باندې 3 دانې ټي ډاټ ټي ایکس ټي صحیح ده دا په کوم موډ کې وروسته څه کار کوو نو دا ګوره دا به ایکس موډ کې نه کوي که دا د ایکس موډ کې کوو خو بیا هر دفعه څه کېږي ریپلیس کېږي که نه ښه دا بیا څه کېږي ریپلیس کېږي خو زه خیر اوس ګورو دلته اول ځل لپاره به زه دا راواخلم پوه شوې دا به راواخیسته داسې سیمې کوو او دا یو فایل ته څه وکړه ډالر ساین اف دا یو ویریبل ته واچوه اوس ورته ووایه چې اف رایټ کوو صحیح ده که نه چې شی رایټ کا اوس خلاص چا ته رایټ وکړه ډالر ساین اف ته کامه چې ورته رایټ کا ډالر ساین پوه شوې دا راوخله دلته رایټ کړه سیو اوس که چېرې موږ تاسې دا نوم راواخلو ورته ولیکو نو چې څه شی خالد ښه خالد هلته لاړه اوس ګوره ټي په وروباندې دلته فایل راغلی تا څوک ده پکې خالد زه اوس ورته وایم چې دا بېرته څه وکړه ورسېدې که نه په دې نوم باندې فایل فایل ایگزسټینګ ان سی په دې نوم باندې وایي فایل ته شته ده ما چې ریپلیس کړي خو دا د ایرر یې درکړه ښه دوی چې په دې نوم باندې فایل شته ده موجود ده ښه نو راځو ورته وایو چې څه وکړه دا نور په ای موډ کې کړه ښه څه شي کې ای موډ کې اوس راځو ورته نوم ایډ کړه څوک بصیر نو بصیر به دا دلته ایډ کوي خو څه رقم ته به ایډ کوي چې څنګه چلو چېرته
صحیح ده که نه زم چې دا دې اډ کوي دی خو څه رقم ته دې اډ کوي چې لاندې او باندې راځي صحیح ده که نه نو دا به په آخر کې داسې وکړي چې نوم اډ کا او د هغه سره په آخر کې کرکټ ډبل کوټیشن چې شي بی آر او بیا دا ډبل کوټیشن سیو اوس به نومونه اډ کېږي ښه اوس ګوره سیو ته اوس راځم ورته لیکم چې څوک اجمل اډ صحیح شو که نه اډ ورته وایم چې اکمل دا څه وشو استاد د اول وار لپاره خو دا باید حتما اکس که نه اوس ګوره داسې کولی ستاسې مثلا اول اکس ورکړو د اف کنډیشن په واسطه دوم وار لپاره بیا اتومات کېږي چې شی سي د اول وار لپاره اکس موډي چې فایل جوړ کړي دوم وار لپاره بیا اتومات کېږي دا سره اف کنډیشن په واسطه نه کولی ونی ګوره ته سوچ کې وکړه اوس ګوره خدام زموږ چې یو بل شی راغلی ودرېده دا مونږ دا چې شی پکې راوړل بصیر اجمل اکمل او ورسره سم کې چې شی بیا زم چې نه دا د داسې نه اوسېږي نو دا ګوره اف رایډ ده ښه نو دلته چې ته څه لیکې هغه مینس لیکل دي دی فکر کوي چې دا نه پېژني دلته اوس ایچ ټي ایم ایل نه پېژني دلته به څه کوي نو دلته به ورته وایو چې څه شی باک سلاش دا نه ده دا باک سلاش ده که نه د فارورډ سلاش ده څه دا فارورډ ها دا چیرې چې دا وکړه کنکیډ به کو دا کوډیشن کې به وسو صحیح ده اوس ګوره سیو ده اوس ګوره نومونه ورته کوو احمد بیا څوک اسد بیا څوک صحیح ده کنه دا یې څه وکړل اوس راځه ایرر هم نشته ده لاین هم نه دا دا براوزر ته ورکړي براوزر بیا لاین نه پوه شوې براوزر بیا لاین نه پېژني دې خاطر نه کړي ایرر نشته صحیح ده نو دې ته به څه دی باک سلاش آر دوم لاین د رایټ کولو لپاره په دې نه که چېرې ته اوس لاین رایټ کوې باک سلاش ان باک سلاش آر به ورکوې ښه اوس ګوره نومونه راخلو ورته لیکو ښه اجمل صحیح ده که نه اوس ورته لیکو چې څوک اکمل اوس ورته لیکو چې څوک ولي مشکل خو نه ده که نه اوس که چېرې راځو نو به تاسې دلته دا وګورو دا نومونه به راغلي ولې استاد هغه سلاش خو ولې غلط نه آر ده که باک سلاش ان ده خیر وګورو چې کوو نومونه بېرته څه کوو کوو ښه کنټرول ایس سیو اوس راځو بیا چې صفحه مې رفرش نه کړه هلته مې بېرته ښه بیا څو ځلې شو کوم څو ځلې شو پوه شوې باک سلاش آر باک سلاش ان رایټ ښه باک سلاش آر مینز رایټ که ورته دی باک سلاش ان ښه نو دا به ورته لیکو دا خو اوس اوس زه وایم چې هر نوم اډ کومه لاندې دی ما ته ښیي هر نوم چې اډ کومه لاندې دی دې دپاره اوس څه وکړو دا ته ووایه صحیح شو که نه رایټ هغه به ایکو کړه چې ایکو کړو نیم ایکو کړه نیم ایکو که چې شی نیم ښه ډالر ساین چې شی نیم صحیح ده که نه همداسې ښیي اوس ګوره څوک بصیر څوک نصیر وسلام دواړه د پاتې شي داسې مسلسل نه را روانې 1 2 داسې خو هو که نه خو بیا به هغه که نه استاد ویریبل هغه به ورکړو نه وایل وایل به سمه ورته صحیح شو که نه په دې کې څه ورسېدو دا به بېرته له هغه فایل نه ته راخلې ښه دا باید بېرته له دې فایل نه راواخلې اول دې د یو لیست په شکل کې راواخلې نو دا څنګه بېرته فایل نه راخلې پوه شوې داسې نه کېږي ښه دا به بېرته څنګه راخلې فایل نه به یې راخلې او بیا به ته دا آوټپوټ وګورې اوس ګوره ښه صحیح شو که نه چې نسته د فایل کې اوس ځان چې دا واخلي هلته لاړ شي چې هلته لاړ شي نو دا څنګه کوو نو راځو ورته وایو چې څه وکړه بېرته بیا بیا آر مورف نو دا به اف کلوز فایل به یو ځل بند کړي ښه دا فایل به یو ځل
بند کې ځکه یو فایل چې یو خلاصي بیا دوباره نه خلاصيږي ښه ډالر ساين اف دا فایل دې ته بند دا فایل به څه وسي بند وسي بیا به اف اوپن خلاص صحیح شو کنه اف اوپن دې کم یو فایل کم یو tt dot txt دا خلاص کامه کم مو کې بیا دلته یو بل ځای ته واچو ها ډالر ساين اف پسې کوم حرف دی جی صحیح ده دا راوړل اوس دا فایل خو خلاص کړ دې فایل نه باید موږ تاسو څه وکړو هغه ډیټا راوړو ریډي وایل ورته واخلئ وایل تر هغه پورې چې فرست کلاس ناٹ ای او او اف یو اضافي دی دا جواب یې اف ای او اف ډالر ساين چې شي ډالر ساين چې قوس بند او بیا قوس تر هغه پورې چې دا ته څه کوه ایکو کوه چې شي ایکو کوه ډبل کوټیشن چې ایکو کا او ال صحیح ده چې اضافه کا او ال ایکو کا ها او ال چې دی ایکو کا دې نو وروسته چې وکړه پوه شوې کنکیټ کوو چې شی کنکیټ کړه ال آی کنه او ال نو وروسته ډایرکټ چې شی راځي ال آی نو ډبل کوټیشن چې شی ال آی ما ته نه وایي تاسو ته جوړو ورته شي پوه شوې چې او ال یې هغه منځ کې چې راشي ال آی راشي بیا کنکیټ بای چې شی اوس ورته چې شی آفرین اف گیٹ اس اوس خلاص د چی شي نه ډالر ساين جی نه ها دا راوړل پوه شئ بیا کنکیټ بای ډبل کوټیشن چی شي سلش ال آی یو غلطي مو کړې ال آی نه او سلش یو غلطي مو څه کړې خبره اوس دا باک سلش ال آی همداسې غلط سلش باک سلش دا دې پاتې جاري وی فرق کوي استاد دلته خبرونه استعمالي هسه موږ ها دا صحیح کنکیټ باندې بکس نشته بس خلاص نه اوس دلته خرابي کړی دا ار دفعه نه وي او ال جوړي ها یا نه او ال څه نسته او ار دفعه نه وي او ال موبایل نه موبایل مخکې جوړ دا شی دا وایم ها دا کنټرول ایکس او کا کټ کا ها او دلته راځي اوس ګوره دې ډېر کوسي دي ها ایکو کا چې شي ایکو کا ډبل کوټیشن چې شي او ال بیا دا او سی ګوره ها دا دا کنه وایل دا وایل نه دا په خو استاد کامو چې دا کامو قانون وکړه او دی اخر کې بیا بیرته بیا ایکو کا ها ورسته بیا دا طریقه ګورو چې نتیجه ورکړي او کې سیو ما په نظر خو باید نتیجه ورکړي اوس ګورو راځو ورته لیکو اضافه کسو احمد اسد مشکل شته په دې کې استاد یو پټنه یوازې ګرځي استاد یو نوې ټیکس باکس جوړ ورته دا مثلا د احمد ما ټیکس باکس چیرته وکړه ټیکس باکس یو ټیکس باکس جوړ کړو کې خو دا ټیکس باکس څنګه ورته وکړو چې دې کې ما ته وکړه دا سم نه نه صحیح شو دا کی خو ځین دا شی پنځه دا ولې دا ما ګوره خو زه غلط لاړم ښه ما ډایرکټ دلته وکړو دا چې اړې ته چې وګورو اړې مخاف کوله هغه فاق مثلا مخکې دې چې الله ست الیمنټ له منځه تللی خو خیر فکر وکړه چې اړې نه دی چې اوس څه کوي دلته موبایل مونږ یو اړې جوړه کړې وای ښه دا کېده هغه سره مې د کنټیکټ کړی اوس بس ته دا اخر کې دا یو نیو لاین اضافه کوي ښه دې مشکل نیو لاین اضافه هو کنه دې لاین ښه دا نو څنګه کوو فایل
دې ته سوچ وکړه ها دا کاري ته واچو کېده اوس مارې ته څه داسې مشکل نه شاید تجربې ډېرې پوه شوې دا خو خیر وداسې مشکل نه ده اوس یو بل قصه درته کوم طریقو تصور دا یو به دا و چې دا یې تاسو سره ده ها ونه نه خیر ده حضرت ده خیر ارې نه نه همداسې ها ارې نه نه ارې سره یې وکړه ارې سره خو دې ارې سره وکړه پوه شوې ارې سره یې وکړه نه کوډ څنګه یې ارې سره اوس ارې دې ویلې ده فایل ریډینګ دې ویلې رائټینګ دې ویلې خپل سوچ وکړه چې څنګه دې فایل نه ډیټا نه لري دې واچي ها ذهن ته بس یو بل کار وکړي ها او ارې ما پاپ چې کوم څه په کارې چې نه دې ملګری مې درته ویلې چې پاپ سره لري چې دې لیمټ ته مانځي یو بدا کار وکړي یو بل غټ کارخانه کې چې دلته کې دا پاتې دا ما کار چې وکړه مثلا یو دانه یو شی دلته هر شی ورکو فکر وکړم چې دا یو شی نه وي مقصد دا بل ځای یو بل ټکس باکس کې یا H1 کې یا یو بل اوس مې نه اوس مې نه دا وخت راځي دا راوخلو زه تا مقصد څه څنګه کډ ټکس باکس جوړ نه دی کډ نه دی جمع وو کنه ټکس باکس اوس